دا الله تعالی ښکلې صفتونه دي. یو صفت پکې صمد دی، الله الصمد. الله پاک چاته محتاج نه دی، بے نیاز دی، بے پروا دی، چاته محتاج نه دی او دا تمام مخلوق محتاج دی. دا الله نه غیر چې څه څیزونه دا ټول محتاج دي. که فرشتي دي نو هغه محتاج دي او که انسانان دي نو دا محتاج دي. په انسانانو کې ښکلي ښکلي پیغمبران دا ټول الله ته محتاج دي. یو الله دی چې چاته محتاج نه دی. د بندیانو حاجتونه دي او هر یو حاجتمند خپل حاجت غواړي، مطالبه کوي زما حاجت پوره کا. خو څوک په خپل حاجت باندې پوهېږي او څوک پرې نه پوهېږي. په طریقه د غوښتو باندې څوک پوهېږي او څوک نه پوهېږي. بیا د هغې حاجت چې ورته میلاوېږي په طریقه استعمال باندې پوهېږي او څوک پرې نه پوهېږي. ماشوم چې وږي وي نو دی خوراک غواړي، نو اول خو خبرې نشي کولی، جاړي، نو په جړا یې مور پوه شي چې دی څه غواړي، خوراک نه ورکړي. او بیا داسې په مزه مزه چې دی خبرې شروع کړي، نو هغې خبرو کې هم دی خپل د خوښې څیز یادوي چې راکه. یو ماشوم به جړل وی چم، نو مور به وله د غټو روجونو یو چم جوړ کا، به وله ورکوي دا واله، دا به یې وخوړه، نو بیا به یې وی چم، نو مور به وله بل داسې یو چم ورکه، هغه اخلاص که بیا به جړل قلارېده، نو به چم به وي او مور به د روجو چم ورکوله. جړه کمه نه شوله، نو چا ورته وی دله د ده په شانتې یو ماشوم راوله چې دې څنګه خبرې کوي چې هغسې هغه د ده په خبره پوهېږي، دا دې څه وایي چې چم او چم وایي. نو قمره ماشوم یې راوسته، نو هغه چې ده وی چم، نو هغه ورته یې کوټې کوټې خوره که نه چې نه چوې. دا چم هغه وی چومه، د ډېر موړوالي نه چوم او مور به پرې نه پوهېده، نو هغې وی جوړ دی چې چم، نو د روجو چم به یې وله ورکوه. نو هغه به نورم موړ شو، انکار یې کو، نو د خوراک نه خوراک کېده، خېټه ته هر څه تلل، خو هلته بیا زیدل نه، نو د هغې د لاسه چوده وی چوم، نو مور به یې وی چې دی چم غواړي، نو ماشوم پرې پوهېده، وی کوټې کوټې خوره، لږ لږ خوراک کوه که نه ډېر مه خوره. نو بعضې انسانان د دې ماشوم په شانتي دي، کم شی چې پې صاف نی نو بیا هم غواړي، بیا هم غواړي. لکه دا دنیا په چا صافه ده او په چا نه ده صافه. دا نیکان او بزرګان دي، په دوی دنیا صافه ده. دوی له چې خدای څونه دنیا ورکوي، نو دوی په د آخرت ګټه کوي، نو دی په اندازه دنیا استعمالی. لکه ماشوم چې بل ورته یې لږه لږه خوره. نو نیکان بزرګان دنیا ځان له لږه استعمالی، د الله د رضا لپاره ډېر استعمالی، نو چې څونه ډېره ده نو هغه له د آخرت توښه ده. او د ناپوهه ماشوم په شانتې ده بعضې ناپوهه انسان ټول په خلاف شریعت کارونو کې دنیا لګوي، نو دی پې چوي او نورم ورچوي، چوي او نورم ورچوي. یو بیماري ده چې په هغې کې د بنده تنده زیاته شي، نو چې څومره اوبه څکي نو تنده ختمیږي نه. نو که د دنیا دا سمندرونه ټول ورته د خېټه کې ور واچوي، نو دی بیا هم تږي وي. نو دنیادار انسان دې دنیا غواړي، مړېږي پې نه. نو د دنیادار انسان دا سترګې یا به په قناعت او په صبر باندې ډکې شي، او یا به د قبر په خاورو باندې ډکې شي. یا قناعت پرکند یا خاک گور. قناعت صبر والا دا سترګې مړې به کي، او یا به د قبر په خاورو موړ شي. نو دنیا دا زموږ د ټولو حاجت دی، دنیا به غواړو. د دنیا نه انکار نه کېږي چې دنیا خراب شی دی او نه به یې غواړو، نه غواړو به دنیا، خو په یو خاص مقدار کې به یې غواړو، په اندازه باندې. دومره مینه ورسره وکړه چې د الله مینه پکې غالبه وي، نو د دنیا دا مینه دې مغلوبه وي. غیر چاپېره ټوله دنیا او د دې دا محبت دا یو دریاب دی، یو سمندر دی، خو د مسلمان دا زړه دا پکې کشتی ده. نو دا کشتی ګورې بغیر د دریابه نه ګرځي. چې تا کشتی جوړه کړه د کوټې په چت ته ایښې، نو دې باندې ته څه فایده اخلي؟ هېڅ هم نه. په اوچه ځمکه کشتی پرته ده، عمر لرې پرته وي، هېڅ فایده پکې نشته. نو دې سمندر ته کشتی ور واچو، نو کشتی نه بیا فایده واخلي، مال پکې وړې راوړي، او که انسانان پکې پورې باسي. نو د مسلمان دا زړه دا کشتی ده، او د دنیا دا مال او دولت او عیش او عشرت دا ورته سمندر دی.
نو د دې کشته د سمندر سره محبت شته، خو بهر دننه به پکې نه، دې کشته کې دننه د الله محبت وي. اوس که دا کشته لږه غوندې سوری شوله او دا اوبه ورته ور دننه شوې، یعنې محبت په دې زړه کې ور ننوته، نو دا کشته ډوبه واله څه وخت پورې به بیا به ناګانه ډوبه شي، ختمه شو، هېڅ فایده هم پکې نشته دی. نو د دنیا تمام نعمتونه الله انسان له پیدا کړي دي او دې ته فایده واخلي، خو په کومه طریقه دې ته واخلي؟ په داسې طریقه دې ته نه فایده واخلي چې خالق د کائنات پکې رضا او خوشحاله پاتې شي او ددم فایده وشي. په داسې طریقه دې د دنیا نه فایده نه اخلي چې په ظاهره خو د فایده وشوله، خو خالق د کائنات پکې د دنه ناراض او خفه دی. د دنیا نه انکار نه کیږي، خو آخرت ایریدل د لوی نقصان خبره ده. ځکه قرآن کې الله فرمایي چې ومن الناس من یقول، بعض خلک داسې چې الله هغوی وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، خدای دنیا کې دنیا راکې، او د آخرت اډو سوال کینا ما له فی الاخرة من خلاق، د په آخرت کې هیڅ برخه نشته. هر ځای ته چې ورسیږي، هر ځای کې دې خبره کوي، نو د دنیا خبره کوي، دنیا غواړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا الدنیا، بس په دنیا باندې لګیا دی. د کم بنده چې د کم شي سره شوق او محبت وي، کمې روزګاري، ځنکدن کې همقه خبره وي، دنیا ټوله تر ځنکدنه پورې همدقه یو فکر وي. یو فیجي صاحب و ناغوی یو سړی را پسې راغی چې کور کې مریض دی عمري، راشه لږ سورت یاسین ورته ووایه. فیجي صاحب ویې زه لاړم او ما ورته سورت یاسین شروع کړو، هغه به لږ ساعت پس وایي چې ډر رہے وی ما سورت یاسین یو ته به ساعت پس پکې ډر رہے ګډې سرولې، نو هغه ګډو ته به ډر رہے کول، نه دې ځنکدن کې هم لګیا دی ډر رہے کول. یې په ډر رہے کې لاړ ډر رہے شو، لاړ مړ شو. نو ګوره تر آخر وخته پورې د ګډو د سرولو هغه آواز د کړی دی، نو آخري ځنکدن کې هم د کلمه نه ویله، کلمه شهادت یې نه وی، او مقه د ګډو آواز یې کو. نو دنیا یو خاص اندازې پورې د دې مینه وکړه، دومره نه چې بس هر وخت دنیا د دنیا غواړه، خو صرف دنیا نه د آخرت سوال به ورسره کې. زمونږ ډېر حاجیان صاحبان چې حج له لاړ شي، نو د بیت الله په خوا کې ولاړي، د حجر اسود په خوا کې ولاړي، په صفا مروه ولاړي، عرفات میدان کې هم دقه د دنیا سوال کوي او د آخرت نوم نه اخلي. یو کس د حجر اسود خوا کې ولاړو، وی خدای چې پاکستان ته واپس ځم چې د رونو دکانونه مې د سرو ډکي، د رونو دکانونو لپاره حجر اسود خوا کې سوال کو. بل یو کس نه مې وویل صفا مروه سره ولاړ دعا کوي، وی د عثمان غني د خزانو نه ده نه غواړم. ټوله د دنیا خبره ده، نو د آخرت به کله غواړي چې په دغه خاص کل مقاماتو کې ته د آخرت سوالونه کوم، دغه دنیا او په خپل کلي کې دنیا، نو د آخرت به کله شي؟ روز د تیره په شومې کړه شپه له خوابه، خدای به کله یادوي خانه خرابه. دا خدای به کم ځای کې یادو، د آخرت به کم ځای کې یادو. نو دنیا ورسره خوا کې آخرت جوخت، ځکه دا دنیا خو لږه ده، دا فنا کېدونکې ده، ختمېدونکې ده، او آخرت دې نه ختمېږي. یو بادشاه ځان له محل جوړو، ماهرین یې راجمع کړل، وی ما له داسې محل جوړ کې چې پاغې کې هیڅ قسم عیب نه وي. نو ماهرین لګیو سوچونه فکرونه کول او نقشې تیارول او کار شروع دی. هر څومره موده چې تېره شوله او محل تیار شو، نو بادشاه راغی او په خپله معاینه وکړه، پکې څه عیب او نقصان بیا نه مونده، محل ډېر اعلی دی. نو هغه بیا اعلان وکړه، وی زما دې محل کې څوک څه عیب او څه نقصان ما ته وښیه، که چاته پکې څه نقصان ښکاري چې هغه ته نه لرې کړم. نو چې څوک به راتلل او معاینه به یې وکړله، اخر کې به یې وی چې دا ډېر اعلی دی، دی کې هیڅ قسم عیب نشته دی. یو بزرګ هم راغی او دې محل ته ورننوتو، ډېر چاپېر یې وکتل، وی ډېر ښکلی محل دی، خو یو دوه عیبه پکې دي، او بس لاړه. بادشاه ته خلک لاړل، ورته چې یو ملنګ راغی یو بزرګ، او دا خبره وکړه چې ډېر ښکلی محل دی، خو د دوه عیبه پکې دي او نور یې الو نه وي لاړ.
بادشاہ وی فور اللہ چې دا سړی مال زر راولی حاضر کې سرکاری کسان لاړو ملنګ ارض ته چې رسېدلی واپس یې راوستو بادشاہ ته مخامخ که بادشاہ ورته وی زه غواړم چې زما په دې محل کې چېرته عیب وي ما ته څوک وښیي نو نن ته راغلی او تا وایي چې دې کې عیب شته نو دې که څه عیب دی ما ته وښیي نو هغه وایي بیا ښکته پورته داسې محل ته وکتل چې ډېر ښکلی محل دی خو دوه عیبه پکې دي وی بادشاہ ورته چې زر وایې کوم عیبونه دي نا ملنګ او بزرګ هغه ورته وی چې دې کې یو عیب دا دی چې دا ډېر ښکلی دی خو ته به پکې همیشه اوسېږې نه دې محل کې به ته همیشه اوسېږې نه څه وخته پورې به یې نو بیا به ته لاړ شي نو دا محل بیا دغسې پاتې چې ته نه خو دا ناقص شو چې ته پکې همیشه نو دا به ښکلي او دویم عیب پکې دا دی چې څه زمانه تېره شي نو دا محل ښکلی عالی شان دې نه به بیا یو کنډر جوړ شي دا به د اوسېدو قابل نی به دقه دوه عیبه پکې وي بادشاہ له فکر آخرت طرف ته راواړو چې زه به دې محل کې همیشه نه یم او زمانه پس به څه وخته پورې خو دا محل ابادي خو په دې به بیا فنا راځي نو دا به کنډراتو شکل ته اوړي وګوره د پخوانو بادشاهانو محلات د کنډراتو په شکل کې اوسه بالکل ختم شوي دي وی دا شاهي قلعه ده نو کم دی هغه شاه پکې کم دی شاهي قلعه خو ده خو شاه نشته د شاه د هغه بادشاه خاندان والا څوک شته نه هغه شاهي خاندان والا هم څوک نشته هېڅوک هم نشته جوړ یې که خو لاړه ختم شو په قطر کې یو صاحب وایي چې ما یو ډېر ښکلی محل ولیده نو یې تپوس مې وکړ چې دا د کم بادشاه محل دی وی چې دا د قطر د یو مالدار ترین تاجر بنگله ده نو مې چې هغه سړی کم دی وی چې دا په ډېره موده کې دونه وخت کې تیار کړی دی او چې کله تیار شو نو 4 کاله په دې کې اوسېدلی دی بیا وفات شو مې ورته چې اوس کوم ځای کې دی وی چې دغه ځای کې یو مقبره ده هلته قبر دی وی چې لاړم نو یو خوشې ځای و او په هغې کې 2 قبره وو مې چې دا یو خو د دې مالدار ترین تاجر قبر دی دا خوا کې بل قبر د چا دی وی چې دا د قطر د یو ملنګ چې په بازار کې به خیر غصه دا دغه قبر دی یو خوا مالدار ترین تاجر د ملک خوا کې ورسره د دنیا ملنګ دواړه یو ځای ته لاړل دغه بزرګ محل وکته وی ډېر ښکلی محل دی خو یو دا چې ته به پکې همیشه اوسېږې نه او دویم دا چې ته به نه نو دا به کنډر جوړېږي او بیا ورته وایي چې دې محل باندې د څونه خواري کړې ده نو څو ورځې پس به ستا یو بل مقامي 2 ګزه قبر دی هغې دپاره دې څومره انتظام کړی دی وی بادشاه حیران پاتې شو چې واقع عیبونه خو داسې دي چې دا زما د وسه بهر دي همیشه پاتې کېدی هم نشم او تر قیامته دا محل قایمېدی هم نشي دا به غورځېږي البته قبر بیا داسې ځای دی چې د قیامت د ورځې پورې د هغې نه بنده اوځي نه مکې کې پروت وي نو په دې دنیایي محل کې چې په اوړي کې د یخنۍ انتظام کې پکې او ایر کنډیشن پکې لګې او په ژمي کې د ګرمۍ انتظام کې د ایټرو انتظام دی کړی دی پکې او د حسن دپاره پکې قسم قسم نقش و نگار کړی دی د آرام دپاره صوفې او متکې وغیره بسترې پکې دي نو دا ځای له دونه کار وکړه چې څونه پکې اوسېږي او قبر له دونه کار وکړه چې هغې کې څومره اوسېږي نو په دې دنیا کې خو چې د یو بنده عمر زیات شي نو خو یو 100 کاله دي شي یو 200 کاله دي شي اړو د نوح علیه السلام عمر دی شي 1000 کاله دی شي 1050 سال د نوح علیه السلام عمر څه شو لا اوس په پسې بیا څونه زرګونه تیر شو او تیر به شي دغه علم خدای ته په قبر کې به څونه وخت تېرېږي د هغې لپاره فکر وکړه د دنیا سره محبت وکړه خو په یو اندازه د اندازې نه زیات نه چې د دنیا یو څیز در نه فوت شي او ستا ورپسې بیا زړه خوږېږي او بیا غمجنې او جاړې نو دا جړه چې د دنیا د شیز پسې کې نو دغومره د آخرت پسې وکړه دغه جړه د آخرت له پکار ده دنیا له نه د دنیا څیزونو پسې جاړه ما که د دنیا یو څیز در نه فوت شو در نه ختم شو او ستا په زړه اثر ونه شو ته غمجن ښکاره نه شولې نو ستا د دنیا سره محبت نشته او که د دنیا یو څیز دی د لاسه لاړ او ته پسې جاړې نو ستا دنیا سره ډېره مینه ده
نو دا دونه مینه چې جړا پکې کېږي دا د آخرت سره پکار ده، دا د الله د یارې دا جړا پکار ده، د دنیا د یارې نه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه داغه څه تجارتي مال را روانو بحری جهاز کې، څوک راغی ورته وایي چې حضرت هغه بحری جهاز خو ډوب شو. وی لږ ساعت یې سر ښکته کړ او بیا سترګې پورته کړې، الحمدلله. چې څه وخت تېر شو بیا بل سړی راغی، وی حضرت هغه خبره دروغ شوله، بحری جهاز ډوب شوی نه دی، صحیح سالم دی. وی بیا سترګې ښکته کړلې لږ ساعت چپو، وی بیا سر پورته کړي چې الحمدلله. وی بیا تېنه خادمان تپوس کوي چې حضرت وختي خو خبر راغی چې بحری جهاز د مال سره ډوب شو، نو په هغې م الحمدلله او بچ شو، په هغې م الحمدلله، په دې خو موږ نه پوهېږو. وختي خو د غم خبر راغی نو په کار کې تا چې انا لله و انا الیه راجعون، هغې سره خو الحمدلله نه وه په کار. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی چې کله ماله خبر راغی چې بحری جهاز سره د ماله ډوب شو، ما د خپل زړه ته فکر وکړ چې د دنیا په ختمېدو باندې په دې زړه څه اثر وشو، زما چې د الله سره کم تعلق دی هغې باندې څه اثر وشو. وی ما دې زړه ته کتل هېڅ اثر پرې ونه شو، د الله سره چې کم مینه محبت دی او کم ربط او تعلق دی هغې باندې اثر ونه شو. وی په هغې مې چې الحمدلله. وی لږ ساعت پس چې بیا خبر راغی چې بحری جهاز صحیح سالم دی، مال تباه شوی نه دی، وی بیا مې زړه ته وکتل چې په دې باندې په دې زړه څه اثر وشو د الله سره چې کم تعلق دی. وی بیا راته راړه معلوم شو چې هېڅ اثر پرې ونه شو. وی بیا مې چې الحمدلله، که دنیا راله که دنیا لاړه، زما پې څه، زما تعلق د الله سره دی، زه د الله یم او د الله چې کوم څیزونه یې مال یې را کړي دا زما دي، الله زما او زه د الله. نو چې کله د داسې مقام ته ورسېدلې چې ستا د الله سره دومره محبت ده، که دا دنیا روکه شوله او که شته شوله پتا اثر نه کېږي، نو ته د الله عاشقې. او کله د دنیا څیزونه سره جاړې را جاړې، نو ته د دنیا عاشقې. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته یو ځل د چین د بادشاه نه یو تحفه راغلی، یو مزېداره شیشه وه. نه کله کله چې هغې به مانځه ته ځان تیار کړ، نو دغه شیشې ته به مخامخ شو، ځان ته به یې وکتل، پټکې به یې سم کړ، ګیره مبارکه کې ګمنځ به یې وواله، ځان ته به یې وکته، بیا به مانځه له لاړو. ډېره قیمتي شیشه وه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپل ځای کې عبادت کو او خادم صفائی کوله، نو په صفایۍ کې هغه شیشه ماته شوله، ډېره زیاته قیمتي شیشه وه. نو ډېر خفه شو چې اوس به حضرت په دې باندې څونه خفه کېږي او څه نه چې ته ازار راته ونه کړي. نو بیا داسې په یره یره راغی او حضرت ته وایي چې از قضا آیینه چینی شکست. بس د الله فیصله وه، د تقدیر لیکو آیینه چینی شکست، هغه د چین شیشه ماته شوله. چین والا بادشاہ چې کومه شیشه را لېږلې وه د مخکې ته ماته شوله. از قضا آیینه چینی شکست، دې ورته خوب شد اسباب خودبینی شکست. خوب شد، ډېر ښه شو، اسباب خودبینی شکست. د خپل ځان د کتو اسباب ختم شو، اوس به زه ځان ته نه ګورم، بس الله ته به ګورم، څه به شیشې ته ګورم را ګورم. نو د دنیا څیزونه که ډېر هم ښکلي دي، خو دا به ختمېږي، فنا کېږي او بنده ترې روان دی. نو کوم اړخ ته روان دی؟ نو د حق اړخ فکر. هارون الرشید بادشاه یو ښه بادشاه و، د هغه ډېر واقعات درس عبرت دی، د امت دپاره پکې نصیحتونه دي، عبرتونه دي. د ده په زمانه کې یو بزرګ دی، بهلول نومې دی، خلکو به ورته لیونی وي، بهلول مجنون، خو په حقیقت کې هغه بهلول دانا و، ډېر هوښیار و. بادشاه له به راغی، نو بادشاه به ورسره ګپ شپ لګو، خندا خوندي به یې کوله، ټوکې به یې ورپورې کولې. او بادشاه خپلو کسانو ته ویلي وی بهلول لیونی چې کله راځي نو ګوره دې به منې کوی نه، دې د ماله ډایرک راځي. نو درباریانو منې کو نه، دې به راته. یو ځل هارون الرشید بادشاه یو امسا واغشتله او بهلول دانا له یې ورکړله. او ورته وایي بهلوله، وی دا امسا ما تاله درکړله، خو چې داسې کس تا ولیده چې ستا نه کم عقل او بې وقوفو، نو دا امسا هغه له ورکه. چې ستا نه بې عقله وي نو دا امسا به هغه له ورکې. بهلول ښه په خندا باندې واغېشت، دی چې ما ته خو یې بې وقوف وی،
ما ته بې عقله وې دی ونه وې واغشته وې ښځه ټیک شو که ما چې ته کم عقل بې وقوف ولې دا به هغه له ورکمه موده ډېره تېره شوله او دی بیا راغی بادشاه له چې ورغی نو بادشاه سخت بیمار و طبیعت یې ښه نه نو بهلول چې وله ورغی ورته یې څنګه هارون رشید ته یې څنګه او ته یې بس بیمار یم او د آخرت په سفر روان یم د آخرت په سفر روان یم دی ورته د آخرت په سفر روان یې وی او وی د سفر دپاره مخکې څه فوجیان دې لېږلي دي څه لښکر دې لېږلی دی او ته بیا د بې وقوفو خبرې کې دې سفر له څوک مخکې فوجیان لیږي نه ورته وي بادشاه تا چې به د خپل ملک د لرې لرې علاقو سفر کو او ته به چېرته تلې نو مخکې به دلته فوجیانو لیږل ستا دپاره بیا مخکې انتظام وکړ په لاره باندې د دمې دپاره به یې ځایونه جوړ کړ نو هلته به تا دمه کوله د خوراک څښاک انتظام به حفاظت له فوجیان به نو ته چې د آخرت په دې سفر روانې نو د دنیا وړو سفرونو له خو تا به فوج لیږه خوراک څښاک به دې لیږه ځای په ځای د دمې او د دیرې ځایونه به دې جوړول اوس دې لوی سفر له چې ته روانې مخکې د لښکر لیږلی دی څه توخه دې لیږلې ده خوراک څښاک دې لیږلی دی د دمې ځایونه دې جوړ کړي دي وی هارون رشید سترګه کښته کړه چې واقعي ما خو له دې سفر دپاره مخکې انتظام نه دی کړی نو بهلول سره امسا وه وی بادشاه ستا نه زیات بې وقوف ما لیدلی نه دی دا امسا ستا ده همتا له مې واپس در کړله تا وی چې دا چا کم عقل له ورکه نو ستا نه زیات کم عقل نشته چې د دنیا د سفرونو انتظام کې او د هغه ځای دپاره د هېڅ انتظام نه دی کړی هر بنده دی د ځان ته فکر وکړي د دوی دپاره د آرام او د راحت انتظام وکړه خو دا ټول به پاتې کېږي دومره انتظام وله وکړه څومره چې د دوی ضرورت دی د ضرورت نه زیاتي ورله مه کوه ځکه ضرورت نه زیاتي دا ټول پاتې دي ځان سره یې څوک هم وړی نشي انسان د خپل زندګۍ تر اخره پورې چې وسې کېږي نو دی کوشش کوي چې ډېر سره پیدا کړمه خو چې کله انسان وفات شي د د بدن سره متعلق حالات دي نو چې څنګه دی مړ شو نو ګوره د یو روح دی دقه روح تېنه فرشتو یوړه روح فرشتو یوړه بدن پاتې شو نو بدن چې په دې قبر کې کېښوده نو په دې بدن کې دا غوښه ده نو غوښه تې چینجو یوړه او بهر دنیا کې مال دی نو مال ته وارثانو یوړه غوښه یا په قبر کې چینجو خوړلې ده او یا نه ده خوړلې خو دې خوا چې څه مال نو هغه وارثانو واغشته او بیا د اډوکې پاتې شو نو چې څه موده تېره شي نو دا اډوکې د خاورې یوړله خاورې شو نو یو د عمل پاتې شو بس نو روح د فرشتو یوړه او غوښې د چینجو یوړې او اډوکې د خاورې یوړل او مال دی وارثانو واغشته او پنځم نمبر کې یو عمل دی که نیک دی او که بد دی بد دقه پاتې دی دا عمل دی بیا نه ختمیږي لکه د بدۍ عمل کړي وي نو د دې بد عمل نه بیا ماران لړمانان اژدهاګانې جوړیږي او په دې قبر کې د انسان له ټک ورکوي ګنده شکل کې سخا شکل کې قسمه قسم موزر زناور ته جوړیږي هغه د بنده له راځي او ټک ورکوي او خوږی او که نیک اعمال چا کړي وي نو د هغې نه ښکلي ښکلي شکلونه جوړیږي او په دې قبر کې د مړي سره وي او تر قیامته دې خوشحاله ساتي نو بس یو کېدل غواړه نو د قبر کې هم د ګرمۍ یخنۍ نه د بچ کېدلو فکر وکړه الله پاک دې زموږ او ستاسو د ټولو حال ښه کړي د آخرت دا حال او د دنیا حال دواړه دې الله پاک ښه کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا یا الله موږ ته په دنیا کې نیک اعمال راکړي وفي الآخرة حسنه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه خدای دنیا کې نیک اعمال را وفي الآخرة حسنه او په آخرت کې دا غي نیک ثوابونه راکا وقنا عذاب النار او موږ د عذاب د اورنا د جهنم د عذابونو نم بچکا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه یا الله په دنیا کې چې کوم خیر او ښېګړه پیغمبر علیه السلام درنه غوښتې ده هغه نیک اعمال دي که هغه نیک اولاد دي که هغه نیک یاران دوستان دي که نیک ماحول دی خدای دغه ښېګړه په دنیا کې راکا
وفي الآخرت حسنه، او په آخرت کې د هغې اجر او ثواب، نیک درجې، اوچتې درجې د جنت، هغه لازوال نعمتونه راله راکړي. وقنا عذاب النار، او دا دوزخ د اور نه خدای موږ ټول وساتي. نو الله 1,24,000 پیغمبران را لېږلي دي او دوی تا ته احکام شریعت خولی دي. د دغه حکمونو تابعدار اوسېږه، په دې باندې عمل کوه. دین د عقل تابع نه، د نقل تابع. نو الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي، هر کار یې په حکمت سره کړی دی، عبث یې پکې هېڅ نه دی کړی. نه الله عبث کار کوي، نه رسول الله عبث کار کوي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نو دا لویه دنیا، دا عظیمه کارخانه، دا الله پیدا کړې ده او دا یې عبث نه ده پیدا کړې. دا انسان جن دی، دا څه دپاره پیدا دی؟ د یونان خلک دا ډېر زیات هوښیار ګڼلی شو. خلکو به یونان والا ډېر زیات قابل، ډېر پوه خلک دي. اوس هم بعضې باندې چې ډېر هوښیار دي، هلک وایي دا چېرته یونان نه راغلی سه. نو یونان والا ماهرینو د پیغمبر علیه السلام پیدایش نه مخکې د یونان هغه هوښیار خلک هغې را جمع شو او یو میټینګ یې وکړو. وی دا انسان الله څه لپاره پیدا کړی دی؟ نو ډېر بحثونه وشو، مجلسونه وشو، آخر کې فیصله وکړله چې انسان دې له پیدا دی چې د دنیا د خوندورو څیزونو نه خوند او مزه واخلي. بس دقه له پیدا دی. د دنیا چې څومره د خوند، ولې غلطه ده؟ دنیا کې ډېر خوندور څیزونه دي او د دې خوندورو څیزونو نه انسان فایده نشي اخیستی. خوندور څیزونه به مخې ته پراتي او د انسان به ورته جالي، خوند مزه به ترې نه اخلي. د ده په ځای خو ځناور ښه دی. د خوندورو څیزونو نه خوند او مزه خو دا ځناور ښه اخلي. ښه مزېداره شنه ګیا ده، ښه خوند کوي. هغه غوایي پرې را پرانځه، خوند او مزه به واخلي، ښه به وخوري. غوا را پرانځه، ښه به وخوري. د دې غوا په مخ کې د دې غوا بچی حلال کا، او دې ورته ګیا واچه، هغه بچی ټوټه کې وایي دې خوند لګیا ده، ښه خوند وایي. د دې ګیا نه خوند او مزه اخلي او بچی حلال شو. ښه مزېدار پولاو راواله، ګډان چرګان سرخ پرخ دې ورته کړی دی او ښه مزېدار میوه جات دي. یو سړي ته یې مخې ته کېده او ناګهانه د هغه د سترګو نوښ چې شروع شوې، پروس کال مې بچی مړ دی، مې را یاد شو. پروس کال مړ دی، هغه ماشوم پاک مې را یاد شو. لړکه دا طعام مې د مخه ته مې نه کېږي، په اړه مې خبره. پروسکنې مړې اوس یاد شو، دې د دې خوراکونو نه مزه اخیستی شي؟ نشي اخیستی. که اوس دته څوک وایي چې بچی دې پانسي کېږي، د ده مخکې نه پانسي کوي، د مخکې نه پانسي کېږي، هغه بچه ته په پرده کې حکومت یې پانسي کوي، خو ده ته ښه طعام مخې ته کې دی به وخوري. دې بچی ویني نه، یار اشنا ویني نه، رشته دار ویني نه، خو دې خبر شوی چې هغه پانسي کېږي. د دې د خوندورو څیزونو خوند نشي اخیستی. زوړ غم ورته راشي، راتلونکي غم ورته مخې ته راشي، د خوندورو څیزونو خوند انسان نشي اخیستی. د دې په ځای خو ځناور یې ښه اخلي. نو د انسان د ژوند مقصد د خوندورو څیزونو خوند مزه اخیستل نه دي. انسان دې له نه دی پیدا چې ډېرې خوند او مزه واخلي، بل مقصد دی. هغه مقصد دپاره دا انسان الله پاک پیدا کړی دی. اوس که دغه مقصد الله او د الله رسول موږ ته نه ښیي او د تمام انسانانو ته وایي چې سوچ وکړئ چې هغه کوم مقصد دی، د هغه مقصد به پیدا به نه کړي. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان سره جوړ شو لا الہ الا اللہ لپاره. قانون پکې تر اوسه پورې راغی، اسلامی قانون د خلکو لا اختیار ورکړی شي ځان له قانون جوړ کړي. 50 کاله کې
د دې قوم په یو خبر اتفاق را نغی نو که د انسان د زندګۍ مقصد معلومون د انسان ته حواله شي نو پاکستان ته جوړ شو ټوله دنیا د پاکستان دی د الله حکم باندې معلوم نشي شیطان در پسې لګېدلی دی تا نه پرېږدي دی ته چې ته د ژوند مقصد معلوم کړي نو خدای الله پاک په خپله ووایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پیریان او بندیان انسانان سره الله پیدا کړی دي د دوی د جن مقصد څه دی د جن مقصد دا چې دوی د الله عبادت وکړي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان اصل او پیره دا د تابع دی نو دا انسان او پیره دا الله عبادت له پیدا کړی نفس او شیطان هم ورسره شته پیره په تعداد کې زیات دی او انسان په شمار کې کم دی په یو ځای کې چې یو انسان موجود وي نو 9 به پیریان موجود وي دا لس شو هر ځای کې چې یو انسان موجود دی 10 پیریان دي دونو زیات دي شمار د دوی زیات دی آیات کې ذکر د هغې مخکې شو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نو بنده با عبادت کوي دل پیدا چې عبادت وکړي د دنیا دا نور کارونه دا مقصد نه دی ضرورت دی دا ضرورت دی مقصد نه دی لکه بنده یو ښکلی مکان ځان له جوړ کړي ډېرې پیسې پرې ولګوي خو په دې کور کې هر څه شته یو پکې فلش هم دی د اودسماتي ځای په هغې هم خلک ډېرې پیسې ولګوي ښه مزېداره یې جوړوي خو دغه ځای کې دې د شپې وله کېدی شي یا د ورځې د تنهایۍ کې پټې ډډه لګوي نو هلته تللی شي چې اودسماتي ځای کې به یې پټې ډډه ولګوم بیا به ولځم نه دغه ځای د آرام نه دی د ډډې لګولو ځای نه دی بلکې یو خاص مقصد دی هغې لپاره به دي او هغه مقصد چې پوره کړي زر به تېروځي دغه ځای کې څوک شپې ورځې نه تېروي دا د دې ټول کور یو ضرورت دی نو دا دنیا او په دې کې چې دا څونه کارونه دا ضرورت دی مقصد نه دی مقصد د آخرت دی د الله رضا ده په فلش کې به ټول عمر څوک نه تېروي مقصد له به ورځي او چې ضرورت لا او چې ضرورت یې پوره شو بیا به ترې نه وځي نو د دنیا دا کارونه دې له به ضرورت له ورځي خپل ضرورت به ترې پوره کړې بیا به ته دې خوا راوځي مقصد له به راځي او مقصد د الله عبادت او بندګي نو ته بنده یې خدای پیدا کړې بندګۍ له نه چې تا باندې خوروي غوښې حلوا او خر غوایه مالک ساتي د بار دپاره نه چې خر څوک کېنوي په تخ بالا زمیندار که خر ساتي هم او که غوایې ساتي هم بال پرې وړي دې له چا خر ساتلی نه چې کور کې مزېدار تخ دی دا به په هغې د پاسه ناست دي او عبداللیانې او متکې او بسترې دا به ورته اچولي خر به پاس کېنولي نه نه خر غوایه خاوند ساتي د بار لپاره نه چې خر څوک کېنوي په تخ بالا نو ته بنده یې خدای پیدا کړې بندګۍ له نه چې تا باندې خوروي غوښې حلوا د رجل مقصد دی د الله عبادت دی که د عبادت او بندګي ته نه لوی کې نو دا ټوله زندګي نه ده دا شرمندګي ده اوس دا دنیا به ختمیږي او د دې دنیا مقصد دی دی که تا ته ما ته معلوم نه شو هغه مقصد به پس د مرګ بیا معلومیږي میدان حشر کې چې ودرېږي نو تا ته به د خپل ژوند نتیجه معلومه شي چې تا په دنیا کې کوم وخت تېر کړی په کومه طریقه دې تېر کړی نو که د الله د حکمونو مطابق د ژوند تېر کړي وي نو نتیجه ښه ده ډویژن دې ښه دی او که چېرې د الله د حکمونو مطابق زندګي دې نه وه تېره کړې دلته فیل یې نو که په دنیا کې امتحان ورکړې او فیل شولې
دوباره امتحان به ورکړي پاس بشي که دنیا کې امتحان ورکړو په کمو نمبر پاس شوی بیا دوباره تیاری وکړې ډېرو نمبر باندې ځان پاس کا بیا امتحان ورکولی شي یو پرچه کې فیل شوی تیاری وکړه بیا امتحان وکړه بیا به پاس شي خو که یو بنده آخرت کې فیل شو دوباره امتحان ورکولی شي یو پرچه کې فیل دی د هغې پرچې بیا وخت ورکېږي چې دا پرچه بیا پاس کا نو واپس راتلل د نشته دی دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دې وار دی که دروغ کړي که رښتیا نن موقع ده که دروغ کوي که رښتیا کوي نن دې وار دی نه که پرچه ده او که ډېرې پرچې دي نن یې تیارې که دوباره راتلل دی پکې ګوره شته دی نه په قیامت کې به بعضې خلک درخواست کوي یو ځل هم ته دنیا ته ولېږه نه ته ګوره چې زه به څونه مړانه کوم الله وایي ولې ما ته نه معلوم زما بنده ما ته معلوم دی چې دې ولېږم همغه ارامېتوب به بیا کوې کوم چې دې مخکې کو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله وایي که چې دا کافر دنیا ته واپس لاړ شي ولو ردوا لعادوا خامخا به دوی واپسې کوي لما نهوا عنه کم کارونه چې دې منې شي مق ناروا به دې بیا به یې کوي واپس دې بیا نه رابېږي الله فرمایي قیامت به راځي وأن الساعة لآتية لا ريب فيها قیامت به خامخا راځي وأن الله يبعث من في القبور هذه قبرونه کې چې څومره مخلوق دا به ټول الله دې قبرونه راوباسي هغې به ځان ته مخامخ کړي يبعث من في القبور بس یوازې قبر دې ته نه چې تاسو مقبره کې قبر وکنستو لحد دې پکې جوړ کړه مړی دې پکې سنبال کړه قاضي لګې قبر دې پرې واړه دغه قبر دی یوازې دا قبر نه دی یو انسان په یو خوش ځنګل کې یوازې مړ شو مارغان او حیوانات ځناور راغله او د دغه غوښې وخوړلې دله چا قبر وکنستو چا نه ځناور راغی او دې یې وخوړه د ځناورو خېټې ته ورسېده دغه قبر شو بیا دغه ځناور یې هغوی عزم کړ د هغې د ګېډو نه راووته د فضلې په شکل کې دغه فضلجات په دې ځمکه باندې پراته دي ذره ذره چې چا ته پته لګي چې دا یو انسان د ځناورو خوړلی عزم شوی دی هغه د هغې ګندګي دی که انساني ذرات دي چا ته هم پته نه لګي الله ته پته لګي دا دې بنده ذرات دي اوس یې دغه ځای قبر دی دنیا کې انقلابات ځي راځي دا خاوره دې ځای نه بل ځای ته لاړه بل ځای ته لاړه مختلفو ځایونو ته ځي راځي چې کوم ځای د انسان د بدن دا ذرات پراته دي بس دقه ځای یې قبر دی په سمندر یو بنده لو شو د اوبو مخلوق وخوړه عزم یې کړه د سمندر ویښ ته لاړه تل کې پروت دی دغه ځای قبر دی و چې د انسان د بدن اجزا په کوم ځای برقرار پاتې شو دقه ځای قبر دی وان الله یبعث من فی القبور الله به دا بندیان راوباسي دې قبرونه بیا به ځان ته پیش کوي بیا به چې تپوس کوي کله انسان کې چې تقوا ده او د الله یره پکې ده دا بنده بچ دی او د کم کې چې د الله یره تقوا پرهیزګاري نشته دی ناکام دی حدیث مبارکو کې راغلی دی چې بني اسرائیلو کې یو سړی و ګناهګار نو هغه زامنو ته وصیت وکړ چې زه خو ډېر زیات ګناهګار یم چې زه مړ شم او زه الله ته پیش شم زه به ورته سوی یم زه خو جواب نشم کولی ډېر ګناهونه مې کړي دي داسې وکړې چې زه مړ شم نو ما وسوځوئ او ډېر زیات مې وسوځوئ چې زما بدن ایره شیدونه مې وسوځوئ نو بیا به هغه ایره راجمع کړئ لکه بعضې هډوکي پکې چې ته روغ و سوځېدلی خو روغ داسې د پکاني معده کا لکه د رانجو په شانتې به زما بدن زره زره کړئ نو نیمه ایروالی او غر ته به وخېږئ او چې کله تیزه هوایي نو ویلوځوئ او نیمه یو څه په سمندر یې لو کې چې اړه خدای مې بیا راجمع نه کړي اړه جوړ مې نه کړي اړه مخامخ ورته نه شم لکه چې مخامخ کېدو کې مې ډېر تاوان دی ټول عمر مې د ګناه په کار کې تېر کړی دی ما به خدای نه راجمع کوي
زامنو د وصیت مطابق د قصو کړ. د حدیث مبارک کې راځي چې دا یې والوزولې په سمندر او په غرونو باندې د الله پاک د بدن ذرات راجمع کړل او دې ته جوړ کړو ځان ته مخامخ فلانیا دا کار دی ولې کو دا څه وصیت دی ولې کو نو ته یا الله ستانه ډېر یې زما ته ما کوم قسم سزا راکې نو ما زمونږ ته ستاره یې ویلې دي چې زړه زړه مې کې چې بس دا عذاب اخلاص شوم به واقعي زما د یې کړی او صحیح سره او دا الله د یې دا کار کوي او نور د الله په قدرتونو پورا پوهېږو نو الله ګرم کړی نه دی ته په ما دې بدګماني وکړله پر زه پاس باندې قادر یم ان الله على كل شيء قدير خو دا الله دا قدرت دته معلوم نو چې نو معلوم په دې نه دی نیولې الله دا اغزرت او قتل چې زه کې یې لري زما بخره چې څونه ګناه وکړه غټول پني کومه دا بدل کړه الله او بخ نو دا چا په لکه چې دا الله یې دی به کامیاب شي او چې تقوا پرهیزګاري دا الله یې پکې نو دې نه کامیابی نو ته بندا دې زلتا الله ګوري دې دل نظر کې کم خیال راځي هغه ته الله ګوري دې ظاهري شکل ته نه ګوري ان الله لا ينظر الى صوركم ستاره ظاهري شکل صورت ته ګوري نه ولا الى اموالكم ستاسو د مال دولت ته ګوري نه ولكن ينظر الى قلوبكم الله ستاسو د زړه ته ګوري ونیاتکم ستاسو د نیتونو ته ګوري عمل کې نیت تسره په کوم نیت باندې کې او اصل د زړه د اراده د نیت دغه ته ګوري په نیک اراده باندې کار وکړه نو په دې الله پاک او بخي او یو نیک کار کړي غوله خراب دی په کې دنه اراده د صفا نه دي په پاره باندې الله پاک خوشالي گینا الټه گرفتار ودی د نیکه کارونه ډېر زیات دي خو دې سره نیک نیت هم پکار دی اخلاص پکار دی هر نیک کار چې کې نو د الله د رضا لپاره وکړه ګور د دین علم زده کول یو بهترین کار دی د دین زده کړه وکړه طالب شه چې ته طالب شو په اخلاص روان شي نستا د قدم د برکته چې ته په یو قبرستان راځې په هغه قبرستان کې ګناهګار ملي ستا د قدم د برکته به الله وبخي یا طالب په قبرستان را روان دی اخلاص والا طالب دی سبق لا راځي ته د قدم د برکته الله د ګناهګار ملي بخي د یو طالب او د یو عالم د خپل پیغام د الله په نظر کې د عرش نه اوچت دی عرش الهي په مخلوق کې ډېر برکتي ځای دی خو د طالب او د عالم پیغام د عرش نه اوچت دی دا ولې ودا ځکه عرش کې حرکت نشته په ځای ولاړ دی او دا پیدا چې د طالب پخپو کړی یا د عالم پخپو کړی نو په دې پیدا کې د تلې راغلی دی د سبق زده کولو لپاره تلې راغلی دی یا بل ته د دین د رسولو لپاره تلې راغلی دی نو په دې پیدا کې د دین لپاره حرکت کړی نو دا پیدا ځکه د عرش نه پورته دی د عالم او د طالب پیدا د عرش پورته دی کده کې د دین لپاره حرکت راغلی دی عرش کې حرکت نه راغلی خدا طالب په اخلاص روان دی د عالم په اخلاص د نه د عرش پورته دی او کده به اخلاص شي نو دا طالب او دا عالم د دوزخ خشاک دی قیامت پر الله یو عالم ځان ته پیش کی او قاری ځان ته پیش کی تاسو ته کوي ډېر نعمتونه مې درکړو څه پکې مالک یا الله دا دین مې زده کړو لگا تنه میں تیرا کروا پزمکا باندې ملاستم په خاورو کې لوغړېدل تغړېدل ما دل مې زده کړ خلکو ته مې اورسو
الله ته دروغجنه دروغ وي تا خو دین زده کو دی لږ زده کړو چې په دنیا کې خلک ما ته عالم وایي ډېر لوی عالم دی ډېر خو خیال ښه پوهېږي ډېر بهترین قاري دی او دقه نوم تا اغوسته دا نوم تا ته ویلی شوی په دنیا کې مولوي صاحب ویلی شو عالم صاحب درته ویلی شو قاري صاحب درته ویلی شو او دقه دی غرض نو دا غرض په دنیا کې شوی ما سره هېڅ برخه نشته فرشتو ته ویې ته بند په بند دوزخ کې واچوی یو بنده چې د الله په لار کې جهاد وکړي او خپل سر قرباني ورکړي دې نه بهترین عمل کوم دی خو که اخلاص پکې نه نو دا مجاهد دا شهید دا غازی دوزخ ته بلار شي دلم تپوس کوي الله مال یې څه کړي یا الله ستا لپاره بس دونه مې کړي چې خپل سر قرباني مې ورکړه ځان نه خو څه نشته دی خپل ځان مې ستا لپاره قرباني کړ الله ته دروغ وایي تا دې له جهاد کو چې دا خلک راته غازي وایي چې جندې راشي دا غازي دی که مړ شو نو شهید به راته وایي نو تا ته غازي او شهید ویلي شوي همدغه دی غرض زما رضا ده خو ته نه تلې دوزخ ته یې بوځې یو ډېر لوی سخي کس دی سخاوت یې کړی دی قیامت کې د ده نه هم الله تپوس کوي څه دې کړي دي وی الله ډېر مال حال دې را کړو چې کوم دی کې ستا د دین لپاره د پیسو ضرورت هلته ما کار کړی دی کونډې رنډې یتیمان غریبانان هغې له مې هره موقع کې تعاون او امداد کړی دی ستا د دین لپاره مې ډېر دولت لګولی دی لارې مې جوړې کړي پلونه مې جوړې کړي جوماتونه مې جوړ کړي مدرسې مې جوړې کړي دولت مې بې شمېره لګولی دی ستا د رضا لپاره الله وایي دروغ وایي دا ټول د دې له کول چې دا خلک وایي چې دا فلانې خو ډېر سخي دی او تا ته خلکو سخي ویلي هم دقه لرې کړي ما سره دې برخه نشته دی نو دې نیت ته کتې شي دا درې واړه بهترین عملونه وو خو چې نیت خراب و نو هېڅ ګټه یې ونه کړله نو قیامت کې به الله پاک دا ټول مخلوق راجمع کوي او د دنیا چې را کم کردار دی که چا په اخلاص باندې یو کار کړي د نیکۍ کار کړي هغه له اجر او ثواب او چا چې په اخلاص نه دی کړی نو که ښه کار یې کوي هم عذاب او چې بد چا کوي خو بد دی بد خو بد دی نو هر کار چې بنده کوي نو دې لږ تصور وکړي چې دا زه څه کومه نو ما الله ویني په دقه تصور باندې وکړه ښه خو دا چې ته دا ووایه چې زه خدای وینم خو ته لیدی نه شي نو بیا داسې خو کم از کم ووایه چې ما خدای ویني ما ویني نو بیا به ته دا بد کار نه کوي یو مزدور دی او نیک نشته او زه ته کار حواله کړه چې دا کار وکړه نو بعضې بنده خو اخلاصي وي نیک نشته خو په اخلاص کار کوي خو بعضې داسې لټ غوندي چې نیک نیم راوړي ټوله به داسې تېر کړي څه معمولي غوندې کار وکړي دیاړي ور راوړی ده اوس که د دې په ځای باندې دا مالک موجود دی خو سترګې ړندې دي نیک شته ړوند دی نو دا مزدور بیا نخرې پخرې کوي نیک اسم لیدل نشي ناس دی وی لیدل نشي کولی بیا کار کوي بیا هم لش دی او که دا نیک روغ دی بینا دی لږ داسې خولور هم دی قارجن هم دی زورور هم دی نو د ده مخکې به دا مزدور دی به سؤال وکړي که دی ډېره مراد نه خوري نیک موجود دی که اوس ښه کار نه کوم سبا به مې نه پرېږدي سبا مې بیا نه راغواړي نو دی د نیک مخکې چې ځان وژني خو کار ډېر کوي چې سبا مې بیا راولي نو ته چې څه کوې نو کم از کم دی نیک ته خو وګوره که چې نیک موجود څومره کار کوي نو د نیک نظر خو د دونه نه وي لکه د الله نظر چې دی تا الله ویني نو ته چې څه کوې نو کم از کم دا ووایه چې الله ما ویني فإن لم تكن تراه فإنه يراك که ته الله نه ویني کم از کم دومره چې الله ما ویني په دې تصور باندې